ګرانو مینوالو سلامونه مینا او درناوی می ومنئ. آیا دغه ډول هګۍ خو به زیانمنې نه وي؟ په اړه یې دلته معلومات وګورئ. د هګیو خوراک د روغتیا لپاره ډیر ګټور وي ځکه چې هګۍ په خپل جوړښت کې داسې ډیر ګټور خوراکي توکي لري. په یوې ایشېدلې هګۍ کې ویټامین A، ویټامین B15، ویټامین B12، ویټامین B2، ویټامین D، ویټامین E او ویټامین K هم په خپل جوړښت کې لري. د هګۍ اخیستلو پر وخت زموږ په اند کې ډېرې پوښتنې راولاړېږي چې آیا دا خو به پخوانی نه وي؟ د هګۍ خرابوالی یا نه خرابوالی هغه وخت معلومیږي کله چې هغه ماته شي. خو پوښتنه دا ده، هغه هګۍ چې په هغې کې د وینې داغونه وي خوړلې د روغتیا لپاره څنګه وي؟ ډېر وخت داسې هګۍ هغه وخت ترلاسه کوو کله چې له نږدې هټۍ څخه اخلو، خو باید وویل شي چې دا ډول هګۍ بالکل زیانمنې نه وي. په دې اړه د خوراکي توکو کارپوهان وایي چې د هګیو په دننه کې د وینې داغ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د هګیو اچولو پر مهال یې کوم رګ وچ وي، او دا هغه وخت سر نیسي کله چې چرګه هره ورځ هګۍ اچوي. دغه چیرته غواړي چې د هګۍ ښه والی یا خرابوالی معلوم کړئ، نو هګۍ ته یې نږدې کړئ او ورو غوندې وښوروئ. که چیرته وښورېده نو پوه شئ چې هګۍ خرابه ده، خو که چیرته په دننه کې ونه خوځېده نو پوه شئ چې هګۍ روغه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.